یو عالمو د دین خادمو درس و تدریس بے کول امامتیم کولا خلقو تب بیانم کو واز و نصیحت بیم کولو کله چې دا وفات شو نو د وفات نه بعد د خپل یو شاگرد په خوب کې ولیده د سخت ګرمۍ د وجې په یو میدان کې منډې وهلې یو طرف ته ځو بل طرف ته ځه او سخت خفو او انتہائی پریشانو نو دے شاگرد تینا تپوسو کا چی جناب تاسو خو ټول عمر پا عباداتو کی ذکر اسکار کی تلاوت درود شریف نوافل د دین په خدمت او د خلکو په اصلاح او تربیت کې تیر کړي نو آیا په دې ټولو عباداتو کې یو عبادت هم نه دی قبول شوی چې ته دومره پریشان او په تکلیف کې منډې وهي په دې میدان کې ګرځي نو دا کم میدان چې کتلې دی دا میدان حشر دی داغي یو جلخ کار شوی نو هغه ورته جواب ورک الله تعالی چې د کوم عبادتو توفیق را کړو هغه ټول قبول شوی دي هغه الله قبول کړی دي پاغه د قبولیت مهر وهله شوی دی خو زه یو بل سیس کې راګیر شوی یم داغي په وجه ماته عذاب ملاویږي او زه په دې ګرمۍ کې منډې وام او خفه او پریشان یم وایي جی هغه څه چیز دی او دا ورله جواب ورکوي چې دا د یوې ستنې په وجه ماته دا عذاب راکولی شي شاگرد تینا تپوسو کو اس مکالمه شروع دا چې د ستنې په وجه درته څنګه عذاب ملاویږي واتوی شاگردا د وفات کېدو نه څو ورځې وړاندې څو ورځې مخکې ما د خپل ګاونډي نه د ګنډلو یو ستن راوړې وه دا کپړې پې چې ګنډلې کېږي دومره یې د دې ګوتې عمره غټه وي کمزوري نظر والا تخکاریم نه وی دې نه لږه وړئ پوه شوې په خبره موټایي دومره وړئ چې عام نظر والا چې د چا نظر کمزوري هغه ته دا ستن په نظر باندې نه راځي وړوکی څیز دی ما تا ته هیڅ سم نه ښکاري خو آخرت کې ګوره چې څه چل دی پکې ما د خپل ګاونډي نه یوه ستن راوړې وه ما په هغې باندې خپل قمیص ځان له برابرولو په قمیص کې مې پیوند لګولو په هغې باندې ما خپل ضرورت پوره کړلو ما هغه ستن را واخیسته او سنباله مې کېښودله چې دا دې ګاونډي ته واپس کومه المارۍ کې مې کېښودله چې دا امانت دی په دې کې زما نه خیانت ونشي مونږ تاسو خو یو بل نه څیزونه وسونه غواړو که نه بیلچه راکه لاسګاډی راکه ریړه لږه راوله دا راوله سیکل راکه موټر سیکل راکه واپس چې راولو پکې تیلم ختم او درې پانچرم پکې لګېدلي د خیره ډېر ښه حفاظت یې کو وی پردې موټر سیکل د سین نم ټوپ ویه او هغه د جاز نم تیز رفتاری پردې موټر سیکل دا رنګ آرس بیا ګوري
جنجی گاونډیانو نم کټونه روړي دو دریو لم بازوګان مات کړي بیا واده خادي وي مړې ژوندې وي اجرې ته کټونه روړو چې واپس یې وروړو پکې بازوګان ماتي بعضې پکې ورکم شي چې ښایسته بیلچې زړه م ورته ښه شي بس وایي ورکه شوې ده منځ کې کور کې پرته وي دې حسابونه کتابونه به دی ماوی چې زمانه پکې خیانت اونشي دا ما هغلته کې کېښوده خو لیکن بیا زما د ذهن نه وتل او دنیا کې مې ورځې لږې پاتې وې زه وفات شومه ما سره د هغې ستنې حساب کتاب شروع دی په هغې حساب کتاب کې زه په دې عذاب کې راګیر شوی یما خپله اندازه ولګوه یوه ستنده خو پردې حق دی څه دی پردې حق دی د حقوق العباد سره تعلق ساتي نو الله پاک معاف کوي نه اگر چې عالم دی د دین خدمت کړی دی لوی شخصیت دی خو لیکن پردي حق کې د هغه سره کنسیشن رعایت نشته آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو نوجوان صحابی راله میدان کارزار کې په سنگر کې د جنگ په میدان کې د جهاد او د قتال په میدان کې راله ورته د الله محبوبا که زه شهید شمه نو چرته بزم نبی علیہ السلام فرمایل جنت ته بځې هغه منډه که ویل منډه مو راشه پوره خبره واوره وایي که ته دا غواړي چې شهید شي بیا ژوندی شي بیا شهید شي بیا ژوندی شي بیا شهید شي بیا ژوندی شي او بیا شهید شي جنت ته به ځې خو چې پردی حق در باندې ني څه در باندې ني پردی حق در باندې ني او یو حدیث کې راځي آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مجاهد او غازی په میدان کې ولاړ دی او دشمن پی گزارو کو د وجود زخمی شو وینه تی روانه شو دغه ساس کی غرزیدون وړاندې الله پاک ټول گناهونه ورته معاف کوي الا الدین مگر پر دې حق ورته نه معاف کیږي ځان سرورونو سوچ کو خپکیږو بم نو دا خبرې بزان باندې ترخیم نه لګو ځکه موت ټول قبر ته روان یو آخرت ته روان یو تاسو دې شپو ورځو ته وګورئ دومره په منډه روان یو بر او برکت ختم شو بس زیارت دې جمعه او خالی وي اتوار دې سړی پیاړو پوهیږي نه شپې ورځې مونږ او تاسو مرګ ته لنډو روان یو مرګ طرف ته نږدې کیږو نو د هغې لویې ورځې دپاره لږ شانتې تیاری پکار ده قبر دپاره تیاری پکار ده نو د عالم جواب ورکړه چې هغې یو ستنه کې زه راګیر شویم ما ته د هغې په وجه عذاب میلاویږي خو ای شاګرده ته داسې وکړه چې کله سهار شي زما کور ته لاړ شه او هغوی ته ووایه چې فلانۍ المارۍ کې ماله چې کومه ستن پرته ده هغه راکوي او دا پلانکي ګاونډي ته به بیا وسپاري چې زما نه عذاب لرې شي نو د نیکانو خلکو خوبونه رښتیا یي دی خو زمونږ ستاسو خوبونه دي ټول دروغي او بیا بعضې خوبونه داسې چې خلک یې د ځان نه جوړ کړي د دروغو حقیقت یې نه وي نیکان خلک چې کوم دي د هغې خوبونه ټیک وي بشارتونه دي یو ځای کې یو استاد جو دا واوروسه هغه
سهار ټیم کې داسې یخني وه، دا اوس چې څنګه یخني شروع شوې. یو مقتدي راوغوښته، وایي راشه، وی بیګا مې ستا پلار خوب کې ولیده، سخته یخني کېده. څه کېده؟ سخته یخني کېده. نو ویل بیا؟ وی ما ته ووی چې زما دې زوی ته ووایه چې تا له ښه ګرم یو 400 وال صادر یا کوټ واخلي نو بس دا یخني به مې ختمه شي. زموږ د خلکو یقین دا چې دا کومه ترکاري مونږه پخه کړو نو دا چې کوم خلک وفات شوي دی هغې ته رسي. دا ترکاري هغې ترکاري نه رسېږي، د هغې ثواب رسي چې کومه صدقه شوي. او بیا به یې دا وی چې هله ترکاري دالته کېدی دې میدان کې، اوس به روح راشي ځان سره ترکاري وړي. هلکه چېرته ترکاري ځان سره وړي؟ قمقله خو به یا سجین کې یا به علیین کې، آستا په ترکارۍ باندې څه کوي؟ د ثواب محتاج دی. نو دا دی بعضې خلکو ځان له دی چې کوم دی هغه کار مار برابر کړو. نو هغه مقتدیم ډېر هوښیار و. وی استاد جي دا خوب دی کم ټایم کې لیدلی دی؟ وی یاره دا بلکل 2 بجې وي او ډېر سچ خوب دی. وی خفه کېږه ما 4 بجې بیا خپل پلار خوب کې ولیدو، ما ته وی چې نه والله کوټ والي او نه صادر والي زما یخني نه کېږي. نو یو دغسې خوبونه وي، دغسې خوبونه وي. مولانا بجلیګر رحمت الله تعالی علیه له یو کس راله، هغه هم داسې کس و چې هغه ډېر برابر نه و. نو بجلیګر صاحب ته ووی وی ما بیګا عمر فاروق صاحب خوب کې ولید او راته وی چې بجلیګر صاحب باندې زما سلام وایم. بجلیګر صاحب خو ډېر جلالي و چې تلک شو په دا مخو کې وتښتوی چې تا اخیرا له عمر فاروق صاحب خوب کې راځي، ما له ولې نه راځي؟ خیره نه وی بس منډې واخیسته. نو بعضې خلک هسې په دې هغه نمبرې جوړوي، داسې مې وکړو دغسې مې ولیده. الله پاک دې مونږ او تاسو د دروغګویۍ نه وساتي. نو بعضې خلک دا خوبونه د ځان نه جوړوي، کوم چې نیکاني د هغې رښتیا خوبونه. نو دغه مکالمه شوه، دا شاګرد لاړ سهار وختي او هغې ته وویې چې دغسې المارۍ ده او په هغې کې ستن پرته ده، رای کوي. تاسو ته معلومه ده چې دا د چا ده؟ نو هغې ورته لاو دا چې زمونږ دا کم کس وفات شوی دی د پلانکي ګاونډي نه یې راخیستې وه، خو هغه بیا وفات شو. زمونږ اراده وه د ورکولو، خو لیکن د میلمنو تګ راتګ و او خلک تلل راتلل، نو زمونږ ذهن نه م ووتله. ویل زه دا واخله 100 دې شاګرد ورته ویل ما هغه په خوب کې ولیده چې د دې یوې ستنې په وجه هغه په عذاب قبر کې مبتلا دی. نو تاسو ما ته دا ستن راکئ چې زه یې هغه ته په جلتۍ سره وسپارمه، د دې دپاره چې د هغه نه عذاب قبر لرې شي او د هغه مالک نه د دې رستوالي معافي وغواړمه. زه د خپل استاد محترم دپاره د هغې ګاونډي نه چې د کم ګاونډي نه دا ستن راخیستې وه چې زه ترېنه معافي وغواړمه. څه ترې وغواړم؟ معافي ترې وغواړمه چې بخښنه وکړي. کله چې دې شاګرد دا ستنه هغه مالک ته راوړله، هغه ته وویله چې هغه مرحومه هغه دیندار انسان چې ټول عمر د دین خدمت کړی و، د دې یوې ستنې په وجه په عذاب قبر کې گرفتار دی. نو ته هغه ته د دې تاخیر چې په دې کې رستوالی کړی دی او تالی په ټیم باندې را رسولې نه ده، ته هغه ته معافي وکړه، ویې بخه. یو خو حق لاندې کول دي، دام لویه ګناه ده، بل هغه حق په ټیم نه رسول تاخیر کول دام ګناه ده. مونږه خو ایثار کړي چې زه دا څیز مې ترې راوړی دی، لاسګاډی دی، بیلچه ده، چاري ده،
کته نه هیر شو بس مال پاتی دی دا چینک پیالی مو ټول لالچ په مخه کړو. مشهور یو کس تیر شوی هغه لچا گاونډي ته وی چې یو دچکی راکا ناغه ورله ورکا چې ورک ناغه استعمالو یو سورځ بعدی هغه دچکیم ورک او سره یو وړو کې شانته بل داسې دچکی واغې مولا ورک ودا د څه خبره ودا ستاد د دچکی بچی دی کنه دا یو څور سره هغه ډیر خوشاله شو وی کزه بل زل رانو وختونه بیا بغاټ دیګ ورکم هغه سره بغاټ بچی وي موږ باز خلک لالچ کوي نو سورځ بعد غراله موږ دغه کارونه کوي خلک چې غراله ورته یار دشکی باغ ولا په خوشاله باندې یو غاټ دشکی راوستوس ودا واخله هغه کوړه یوړو کی خود سنبال سورځ پسته گاونډي ته پوسو کوي څنګه چل دی ادشکی را کینه بیا خو وفات شوی دی وی مړ شوی دی وی خدای دې غر که څنګه مړ شو څنګه مړ شوی وی ګوره چې د کم دچکی بچی پیدا کیږي خو هغه مړ کیږي کنه بچی ته خو خوشاله دی اوسې مرګ نه مني نو داسې دوکې و دغه الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. مخکې به خلکو څه کو جومات ته به مانځل هم را روانو ټرالۍ نه به یې ګنې راویستو هغه به یې م جوولو نو دا مونځ به ستا قبول شي. اوس خلک څه کوي ماسخوتن جمع له چې راځي نو کونډې ور واچوي او سهار جمع له چې ځینو راکوزي کي دا مونځ به تا خلاص کي. الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي او الله پاک دې موږ تاسو ټول په صراط مستقیم روان کړي. نو کله چې دې گاونډي دا خبره واورېده چې دا یو دیندار سړیو په دې یو ستنه کې گرفتار شو خفګان د وجه نه په دې سترګو کې اوښکې راغلې او وی ویل چې ما د الله د پاره معاف کړی دی خو دومره معمولی حق یې ضایع کړو په هغې هم الله پاک رانیولی پر دې حق الله نه بخي چې دې ته زمونږ او ستا سوچ وي. نو ویل ما معاف کړی دی. بیا څو ورځې بعد دغه شاګرد دا خپل استاد بیا خوب کې ولیده چې ګوري نو دی په یو ښکلي باغ کې ناست دی ښایسته یخې هواګانې او ډېر زیات خوشحالو. نو دا وی زه نږدې ورغلم او سلام مې پې وکړم. وی سلام نه بعد مې ورته وی چې اوس څه حال دی وی هغه راته ووی چې اوس مې ډېر ښایسته حال دی چې هغه حق ګاونډي ته ورسېده او هغه راته معافي وکړله زما نه عذاب لرې شو او د ما سره دا خوا کې چې څومره نعمتونه ته وینې او دا باغ وینې او دا خوشحالۍ ګورې دا د هغه عباداتو او د دین د خدمت اجرونه دي چې کم ما په دنیا کې عبادات کړي وو کم د دین خدمت مې کړو الله پاک د هغې اجرونه پوره پوره راکړل راته. دا خو تر دغه ځي پورې واقعه وه علماو را نقل کړې ده او انتهایی عبرت نه ډکه موت ته پکې میسج او پیغام دا دی چې یو عالم دین د دین خدمت هم کړي عبادات هم کړي پردي حق کې د هغه سره کنسیشن نه کیږي نو بل بچا سره وشي بیا هغه خلک چې ټول عمر پردي حق خوړلې د یتیمانو په ځمکه خېټه ورچولي او د کرنګ مالداري او خويندې کور کې کېنولې وي نه ودی نکاح ولا نه کوي ولی وی کدا واده شو بیا دې ته به حصہ ملاویږي لہذا به دی په کور کې خري اکثر مالدار خلک دغه څه کوي اخويندې په کور باندې زړی شي وی دې لبم بیا حصہ ورکو لکه حق شته در سره نو چا د خوري حق لاندې کړي چا د وراره حق لاندې کړي چا د خويندو حق لاندې کړي خدا ورته پته نشه چې دا هر څه پاتې دي
حضرت آدم علیہ السلام نواخل تر دې دمه پورې چې کوم ځمکه و مغه ده که نه ده زیاته شوه نه کمه شوې ده نه چې څومره الله پیدا کړی مغه عمره ده خو چې تاسو نه تپوس کوم چا ځان سره یوړله چا دا ځمکه په سر کړې ده نه ده وړې که نه موږ ته مشر استاذ به خبره کوله یو ځای کې دوه کسه په جګړه په ځمکه باندې یو ویل دا ځمکه زما ده او بل ویل زما ده یو ویل زما ده او بل ویل زما ده مشتي ګریوانو هغه ځمکه ورته الله پاک گویا کوي جګړې مه کوئ وی نستایم تاسو دواړه زمایي ماله به راځئ پته به مو لګي ځمکه زمونږ نه ده مونږ د دې ځمکې یو دوه ګزه چې لاندې ورځو هغې دپاره تیارې پکار دی تاسو وګورئ یو قسم چرته ځمکه په سر یو نړه قبر ته قبر ته دې خپله ورځي ذوالقرنین یو لوی بادشاه تیر شوی د وخت قرآن کې هم ذکر شته په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه د وفات نه وړاندې بچو ته ووی چې زما کله جنازه وي که نو زما دا فوجیان سپایان دا ټول مخکې ولیږئ دما جنازې سره به دوی نه پرېږدئ مخکې به دا لیږئ چې دا خلک ورته ګوري او دی روانې او دویم وصیت مې بچو دا دی درته چې کفن کې به زما لاسونه پټوئ نه تر هغه پورې چې تر څو لحد تم نیم کوز کړی کټ کې پروت ما نو زما لاسونه به د کفن نه داسې بهر پرېږدئ دا شان ښکاري تاسو ته ویل ټیک ده وصیت باندې عمل وشو د ذوالقرنین او مکه وصیت ورله پوره که نو بیا د زامنو نه چا تپوس وکړو چې دا څه عجیبه کار او ستا د پلار عجیبه وصیت کړو وای دا څنګه وصیت وا ورته تاسو نه خبر وصیت کې ډېر کمالو داسې کمالو چې زه به درته اوس بیان کما زامنو وي او ذوالقرنین هغه بادشاه دی چې د انور کم ځای ښکته کېږي هغه ظلم دی رسېدلی دی قرآن پې ګواه دی او د انور چې کم ځای نه راخیږي هلته هم رسېدلی دی او د یجوج ماجوجو ته هغه دیوال هم والی یاجوج ماجوج چې کم دی عظیم بادشاه عظیم شخصیت تیر شوی په ټوله دنیا آل ورډ باندې بادشاهي کړې ده ته خپله سوچ کوه چې دا به څنګه شخصیت و او قرآن کې تذکره راغلی ده 14مه سپاره سورة الکهف دغه ځای نه شروع کېږي ویسألونک عن ذی القرنین نو زامن یې وایي چې مونږ ته پکې لوی نصیحت پروت دی دوی چې زمان دا فوج مخکې ولیږئ چې دا خلک یې وویني نو دې طرف ته اشاره وه چې زه ژوندی وم دا فوج هم را سره و د دی په ذریعه ما په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده خو لیکن دې فوج زه د مرګ نه بچ نه کما مرګ نه بچ کېدل نشته د مرګ نه بچ نه کړم او بیا دویم سبق یې مونږ او تاسو له دا وی راکه چې دی دا وی چې ما په دې ټوله دنیا بادشاهي کړې ده خو وګورئ زه ته اوس داسې خالي لاس روان یم اسم را سره نشته تش تور روان یم هلکه کفن کې څو جیبئ کفن کې جیب وي نه نارینهو دپاره ما د غرض یو کس ته وي مې چې کله درته 3 پیس سوټ واچي بیا به دې پته ولګي نو هغه وایي 3 پیس څنګه مې دا کپني نارینهو دپاره او زنانو ته 5 پیس وي 5 پیسه او زموږ پښتانه وایي هله به خبر شي چې جوړ دنه چکلیټ شي
چکلیټ څه معنا کفنم کتلی سر تیم راتاو کړي خپو تیم راتاو کړي چکلیټ سر تم پلاستیک تو وي او خپو تیم تو وي پوهیږي که نه هلته بیا پته لګي چې د سیره څو پخي نو مونږ ته سبق راکه چې زه په ټوله دنیا مې بادشاهي کړې ده خو خلقه زه تېنه خالي لاس روان یم په لاس کې مې هېڅ هم نشته هسې مونږ او تاسو چا ځان سره بینک بیلنس پیسې جیداد چاندی سونا قبر توړې ده قبر ته دوه څیزونه دي یو نیک اعمال دویم بد اعمال دا دوه څیزونه به قبر ته وړي او قبر کې عصب نسب نه چلیږي چې ته وې زه د پلان کې ګل کاکا زویم هلته به ړومبې تپوسونه کېږي مونځ دې کړو نو ته وایې که نه چې زه پلان کې ګل کاکا زویم مونځ دې ولې نه دی کړی پلار خو به دې مونځ کو تا ولې نه کو زکات دې ورکړی او دس دې صحیح و دروغ خو دې نه دی ویلي غیبت خو دې نه و کړی نو د دې ټولو څیزونو باره کې الله پاک دې مونږ او تاسو ته آسان کړي او الہ العالمین دې مونږ او تاسو ته د تیاری اسباب مهیا کی او الله پاک دې زمونږ او تاسو په دې زړونو کې یو درد را پیدا کی چې په خپل ځان په خپل اهل او عیال او په خپل گاونډیانو رشتہ دارانو باندې رحم وکړو د دین نه خبر او عمل کو دا غي د پاره د قبر د پاره تیاری په خپل مو کو ځکه الله پاک فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا اے مؤمنانو خپل نفسونه خپل ځانونه خپل اهل او عیال خپل بیبي او بال بچ د جهنم د اور نه بچ کا هغه اور نه بچ کا چې د هغې خشاک بسوي انسانانو کاڼي وي پاغې و ملائک وي غلاظ شداد سخت زړه والا او مضبوط فرشتې به پې مقرر وي دې طرف ته اشاره ده چې تا باندې به رحم هم نه راځي او که دنیا کې هر څومره تیس مارخان وي خو هغې نه تښتېدی هم نه شي هغې سره د قوت او طاقت هم نه رسي او بعض روایاتو کې راځي چې داسې فرشتې به پې مقرر وي چې هغې قوت سامعه کار نه کوي او قوت باصره به هم کار نه کوي غوږونه به اورېدل نه کوي او سترګې به لیدل نه کوي جسم مضبوط گزار هم در کوي او ستا چغې هم نه اوري الله دې رحم وکړي الہ العالمین دې مونږ او تاسو ټول په صراط مستقیم روان کړي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین